خلق پارا حق والی او حقوق والی هر یک کس سره به موږ ولاړو او انعام سروین سره هم موږ مالي جاني مخشه ولاړو او بیا ولاړو که جیل که زنداني که اټکړۍ اول زه تیار یم بیا زما خاندان تیار ده او ټول انشاءالله شانه بشانه ورسره ولاړو. د دوه څوکونو مطالبې دي هر څه چا سره دي هر څه څوک رکاوټ جوړ شوی ده دا د انعام شرمین مطالبه نه ده دا د دغه مروت او پیټلي قوم مطالبه ده. نو یو خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې دا قوم دغه حد ته تیار ده دغه شي نه ده تیار چې دا قوم ډېر جنگ خوند ورکوي یا جنګونه کوي د خپل غربت د وجې نه چې ډېرې غریبانې ډېر پریشانۍ ډېرې نستۍ پرې تېرې شوې دي. نو دا یو نعمت و د انعام شرمین په وساطت سره چې الله پاک اسباب جوړ کړو خړې اوبه یې راوستې نو دغه شي نه قرار سه نورې هم ډېرې عربې دي خو دا قوم دغه شي ته نسي کوه چې دا قوم راوځي او دغو خلکو سره د جنګ اعلان وکړي چې د ما حق او د ما غریب خلک دا بیا شپېته اتیا کاله چټ ته بونځوي او دا سوچ یې کړی ده چې زه به دا خلک دغه شي ته نه پرېږدم چې دا ترقیات ته سي دا په موټر شي وګرځي دا په سپوټر وګرځېږي دا آباد سي دا هرکول غواړي. نو موږ هم دا قوم تباهي ته به ځان نه ورکوو. انعام شرمین صاحب کلک ولاړ او ورسره ولاړ یو او هغې نه بعده یو شعر د ده طرف نه د خلکو ته ډالۍ کوم چې وایي چې په سپینه ږیره مې چې انډې ته تیار نه کې او تېر عمر مې خوار نه کې. ډېر مننه شرمین صاحب شکریه.